السلام علیکم د ډبل ای پالیټکس چینل ته ښه راغلاست. نن موږ د نړیوال سیستم او نړیوالو اړیکو نړیوال سیاست د اصطلاحاتو په سلسله کې انارکي یا انارشیزم یا انارکیزم لولو. دا چې انارکي په نړیوال سیستم کې څه ده، کوم تاثیرات لري او څرنګه رامنځته کېږي، په دې ټول موږ اوس دلته بحث کوو. لومړی دا وایو چې انارکي یا انارشیزم یا انارکیزم دا د ریالیزم تیوري اړوند اصطلاح ده او ریالیستان په دې باندې ډېر تاکید کوي. اوس ریالیستان دا خبره هم کوي چې په نړیوال سیستم کې انارکي یعنې بېنظمي، دا بېنظمي په نړیوال سیستم کې وه او اوس هم ده او دا په راتلونکي کې هم وي. نو اوس سوال موږ سره دا ده چې په نړیوال سیستم کې انارشي یا انارکي څه معنا خو دا ده چې بېنظمي ده. آیا دا بېنظمي په څه معنا ده؟ په نړیوال سیستم کې یو هېواد راجګېږي، بل هېواد ټول چیر کوي، د بل هېواد ټول منابع اخلي او که څه معنا. نو دې انارکي ته د انارکي تعریف ته د افنسیو ریالیزم مؤسس جون میشمایر وایي چې انارکي په نړیوال سیستم کې په دې معنا ده چې کله هم په یو هېواد باندې سختي راسي، په مشکل کې ګیر سي، نو بیا هغه هېواد داسې څوک نشته چې پر مثال هغه هېواد یو چا ته زنګ وهي چې ته راسه او ما باندې سختي راغلې ده او ما نه دفاع وکړه. یعنې په نړیوال سیستم کې داسې اتھارټي ځواک نشته، داسې یو څوک نشته چې ټولو هېوادونو په سر وي او چې کله په کوم هېواد باندې سختي راځي هغه هېواد ورته زنګ وهي چې راشه نن په ما سختي راغلې ده یا په ما سختي راغلې، ته زما څخه دفاع وکړه. نه، یعنې انارشي په دې معنا چې په نړیوال سیستم کې بېنظمي په دې معنا د میشمایر په وینا باندې چې په نړیوال سیستم کې داسې یو حاکمه مرجع نشته ده چې ته ورته مراجعه وکړې او ستا څخه دفاع وکړي. اوس سوال دا ده چې ولې انارکي رامنځته کېږي؟ د دې څو وجوهات دي. لومړی نو سنټرل اتھارټي ده، یعنې په نړیوال سیستم کې داسې یو مرکزیت نشته ده. یعنې فرض مثال که موږ افغانستان وګورو، مرکزیت د افغانستان حکومت کابل ده چې کابل نه ټول افغانستان 14 ولایتونه کنټرول کېږي او دا کابل ده چې ولایتونو ته مقامات ته مکافات او مجازات ورکوي او ټول افغانستان کنټرولوي. په نړیوال سیستم کې داسې مرکزي نقطه نشته ده چې ټول سیستم او ټول هېوادونه باندې حاکم اوسېږي او هغه کنټرول کړي. نو دا چې سنټرل اتھارټي نشته ده، نو علت یا سبب دا کېږي چې په نړیوال سیستم کې انارکي رامنځته شي. دوم علت چې ولې انارکي رامنځته کېږي چې هغه دا چې نو پولیس فورس دی. په نړیوال سیستم کې اجرایي قوه نشته ده. که څوک په نړیوال سیستم کې کوم هېواد ته خطي وکړي نو بیا په نړیوال سیستم کې یا د حاکمې طبقې کوم پولیس فورس یا اجرایي قوه نشته ده چې هغه چا ته خطي کړي هغه پسې ورمنډه کړي او هغه د میز مخ ته راکش کړي. نو د دې پایله به څه کېږي؟ د انارشي پایله به څه کېږي؟ نو د دې پایله به دغه درې نقطې وي. لومړی انسیکیورټي به زیاتېږي، یعنې بې امني به په نړیوال سیستم کې زیاتېږي. هر هېواد به د خپل سروایول د خپل ځان ساتلو لپاره کار کوي. دوم سیلف هیلپ به رامنځته شي. هېوادونه به کوشش کوي چې خپله ځان پیاوړی کړي، قدرتمند کړي، نسبت دې ته چې له بل چا څخه توقع ولري. یعنې دغه هېواد سیلف هیلپ په دې معنا چې د خپل ځان کومک به په خپله کوي، خپله به خپل ځان رسوي. ځکه په نړیوال سیستم کې بېنظمي ده، هېڅوک ته ضرر نه رسوي، نو هغه به دا ښه خبرې چې باید سیلف هیلپ یا خپله ځان په خپله پیاوړی کړي. د سیلف هیلپ دوه طریقو کې دی شي. یو، هېواد خپل قدرت په داخل کې زیاتوي، فوز زیاتوي، تایري او ټانګونه زیاتوي.
او دې څخه وروسته د نورو هېوادونو سره یو ځای کېږي. او بله طریقه دا چې نورو هېوادونو ته ورځي هغه سره یو ځای کېږي او وایي چې زه پښتانه د دې هېواد نه د دې حالت نه دفاع نه شم کولی، فلهذا ته له ما سره ځای شه او د دې حالت د دفاع څخه موږ کار وکړو. دریم دا نو ټرست وایي. نو ټرست په دې معنی چې په نړیوال سیسټم کې بیا په هیڅ چا هم باور نه وي، ځکه انارشي دې حد ته رسېدلي، بې نظمي دې حد ته رسېدلي چې هېوادونه په بل هېواد باندې هرګز اعتماد نه لري، ټرست نه لري. نو د دې حالاتو پایله به داسې چې هلته بې امني وي، هلته اعتماد یو بل بر باندې نه وي، هلته هېوادونه کوشش کوي خپل ځان قوي کړي. نو دې حالت ته بیا موږ سیکیورټي ډایلاما وایو. سیکیورټي ډایلاما وایي په بله ویډیو کې تاسو زه تشریح کوم، هلته لږ ورته ګورو سیکیورټي ډایلاما یعنې څه. سیکیورټي ډایلاما په دې معنی چې هېوادونه کوشش کوي خپل قدرت همداسې زیات کړي تر څو له نورو هېوادو څخه دفاع وکړي. د بېلګې په توګه ګورو موږ هلته A B C او D هېوادونه لرو. A او C چې دي رقیب و دښمن هېوادونه دي. مثلا A یو اتم بم جوړوي، دا ګوره سور خط ترې تاو شو. نو C وایي چې او A خو اتم بم جوړ کړ، نو C هم اتم بم جوړوي. نو کله چې A وګوري چې دا C خو والا چې هغه مقابل کې ما اتم بم جوړ کړ، ما په مقابل کې اتم بم جوړ کړ، نو A بل اتم بم جوړوي. نو C چې ورته ګوري چې او دې خو بل جوړ کړ، C بل اتم بم جوړوي. A بیا همدارنګه ورته ګوري، نو A بل اتم بم جوړوي او مقابل کې C بل اتم بم جوړوي. دلته وضع خرابېږي. نو دلته دا B هېواد چې دا A او C ته ګوري چې دا څه حالت ده، هغې خپل ځان قوي کوي او خپل ځان دفاع کوي، نو زه له چا نه کم یم. نو B هم همدارنګې اتم بمونه جوړوي. D درې ورته ګوري چې دلته خو وضعیت ډېر خراب شو، هماغه ده چې D هم همدارقمه اتم بمه جوړوي. دلته وضعیت ډېر خرابېږي. دې ته چې وایي سیکرټ ډایلاما وایي. سیکرټ ډایلاما ته سپایرل ماډل هم وایي. سپایرل معنا موږ فنري او ترازوي فنر ماډل په دې معنا چې لکه دې شکل تاسو وګورئ چې یو هېواد همداسې قوت اخلي همداسې جګېږي او بالاخره په یو هېواد روډېږي، یعنې حمله ورباندې کوي. نو دا سیکرټ ډایلاما په نړیوال سیسټم کې ډېر سخت او مشکل حالت وي. نو سیکیورټي ډایلاما په دې بدلیږي چې آرم ریس رامنځته شي. آرم ریس په دې معنا چې د وسلو رقابت، لکه مخکې مې درته ویلي چې یو هېواد یو اتم بم جوړوي او بل هم پسې جوړوي، نو د وسلو رقابت چې رامنځته کېږي، نو دا یو ډېر خطرناک حالت وي. نو په هر صورت په سیکیورټي ډایلاما حالت کې دې حالت کې هېڅوک په سکون کې نه وي، ځکه چا سره وسله یې هر چا له بل نه ویره لري. نو انارکي د دې سبب کېږي چې نړیوال سیسټم یو خواته بوځي، داسې یو حالت ته بوځي چې هېوادونه مجبوري چې وسلې زیاتې کړي، او دا وسلې چې کله زیاتېږي نو په نړیوال سیسټم کې به ویره رامنځته کېږي چې همدغه انارکي ته ریالیستان په ډېر تاکید کوي او وایي چې په نړیوال سیسټم کې انارشي دې سبب کېږي چې هېوادونو بهرنۍ پالیسي ته تغییر ورکړي. مننه تاسو څخه. که چېرې دا ویډیو خوښه سوي وي نو تاسې زموږ دغه چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، تر څو تاسو ته پر وخت باندې ویډیوګانې در ورسېږي. ډېره زیاته مننه.